شوق سر درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا منزدیکی گئی زنا تدا بی حیائی دا وساء سبیلا دا ډیر بد لار دا قرآن کریم کے رب العالمین دسی نوائی چی تاسو زنا مکوائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا تا منزدیکی گئی زیونو د زنا تا مورزئی لارو د زنا تا مورزئی اغا سیزونه چې اغا زنا طرف ته دعوت ورکی اغی تم نزدی مورزئی د زنا زیونو تا منزدی کیگئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا تا منزدی کیگئی د زنا زیونو لم نزدی مورزئی د زنا مواضع لم مورزئی د زنا پلارو مزئی د زنا خواتت لمکوي کم زی د زنا زیون دی داغی پخوام مورزی ولا تقربوا الزنا اغی مجالس تا مورزی چی اغا تاسو زنا طرف تبوزی اغا خبری موری چی اغا تاسو پا زنا باندین پا زنا کی مبتلا کی اغی زیون تا مورزی اغی لارو تا مورزی علماء وائی زنا یو دمر قبیح عمل دے چی دا پا ہر شریعت کی ممنوع ہوا پا ہر شریعت کی شریعت ممنوع گنیو عقلم دا دیر لوی بی حیائی گنی عقل پا ترازو چی اکتل شددین بلا غٹ بی حیائی نشتا زکا اللہ فرمائی انہو کان فاحشا دا دیر بی حیائی دا وساء سبیلا ډیر بد لار دا ډیر بد لار دا بے حیائی دا د دین ځان لري ساتي د دواړو جهانو سردار فرمائی اذا زن الرجل خرج منه الایمان کله چې سړی زنا کوي خرج منه الایمان ددن ایمان اوزي کان علیه کالظلة دا ایمان پی دسی دا پاس ولاړی لکه چتره وریس چی د سړی د پاس دې ټیم کې د دنه ایمان اوزي فاذا انقطع کله چې دې دا عمل ختم کی رجع الیه الایمان دا ایمان ورته دوباره راشي کم خلق چې د زنا عادیان وی هغه وی دا زل توبه وباسم دا زل توبه وباسم په دې توبه کې او دې اراده کې پا دی گناہ کی ککڑیو اللہ ورل مرگ راولی جسی دا بے حیائی پا حالت کی دا زنا پا موازعو کے کل پروتی کل دا زنا پا لارو کی پروتی دا زنا پا زیون کی پروتی چی دل مرگ راشی دمر لویا گناہ دا دوارو جہانو سردار فرمائی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن یو زناکار زنا نکی چې په دغه ټیم کې د دې مومن پاتې شي دی به یا زانی یا به مومنی په دغه ټیم کې د کی ایمان نه ایمان تینه اوچت شي چې دی کله د زنا ارتکاب او د زنا پیل کوي ایمان تینه اوچت شي دا دومره لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي جهنم خو اسې ډیر سخت او د جهنم اور تو دنیا د اورنا اویا چند گرم دیخوا اویا چند د دنیا د اورنا اویا چند د جہنم اور گرم دی حدیث مبارک کے راضی چکل دا زناکار جہنم تلاڑ شي زناکار سڑے او زناکار خزا نو د دوی نه به یو بدبویزی په دې جهنم کې نه جهنميان با سوالو کې چې یا الله د جهنم ورم تنگ کړیو خو دې جهنم کې یو قسم بدبوئی د الله غي ډیر تنگ راوستي چې دا بدبوئی د کم طرف راځي تاسو چې اوشنه جواب ورته میلوش چې دا بدبوئی او دا بوئی
دا د هغې زنانو او نارینو دی چې کومو به زنا کوله په جهنم کې به جهنمیان د بوی نه تنګ راشي دومره سخت بوی به تیزي چې جهنمیان به په جهنم کې د دې د بوی د لاسه تنګ راشي دومره سخت ګناه ده حدیث مبارک کې راځي ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا یو صحابیو راغی نبی علیہ السلام تا فرمائی یا رسول اللہ طہرنی اللہ حبیب ما پاک نبی علیہ السلام تی مخوار بیا راغی وی طہرنی یا رسول اللہ حبیب ما پاک نبی علیہ السلام صحابو تو دے پلکے دے سا حالت کی دے نشے حالت کی دے صحابو ورتوی ند اللہ حبیب خپ سول دے برابر دے وی چی ما نزینا شوی دا طہرنی یا رسول اللہ ما پاک کمال صلاح رو گورا او وہ شادی شدہ امام الانبیاء صحابو توی دے رجم کئی ورش صحابو پکانو باندی اویشتو چی کل شادی شدہ سڑے زینا او کی د شریعت سزا دا مقرر کړی دا چې دی به پکانو باندې ویشتل شي او دی به مړ کیږي هغه پکانو وویشتو رجم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنازه کول چې جنازه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریر کی صفت وکړه او یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی صحابو دی ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیسی سچ توبہ وستلا چکو دا توبہ دا تمام دنیا پا گناہگارانو بانی تقسیم شی نوی دا توبہ باتی باقی پاتی شی دیسی سچ توبہ دا آخرت با اعتبار سر اللہ دیسی پاک کو دیسی صفانا ذکیوی طہرنی یا رسول اللہ اللہ حبیب پاک میں کا پاک ماتا لارو خیر وی دیسی سچ توبای دا چکو پا طولو گناہگارانو تقسیم شونو سیوا بشی دا باتی نپاتیش دیسی صفاہ توبہ دی صحابی ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وستلا وی دیسی صفاہ اخیرت تلار دیسی صفاہ سترہ دیسی دیو کامل توبی سردہ صحابی لار اخیرت یو کس راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفرمائی اللہ حبیبہ ہر سن بزڑ صبری گی ہر گناہ نہ منکے دیشم خدا اللہ حبیبہ بس زنا نشم منکے دے زنا نشم پر خودے دوڑو جہاد سردار ڈاکٹر سنگ خون کئی سنگ جواب ورکی زوام کو دیتا منگ دی خپل گریوان کی سوچ وکو چی نبی علیہ السلام دے سنگ پوئی چرت بد زنا خیال پیدا نشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زانتا مخاطب کو وی تدا خوخی چستا دا مور سر بدکاری وشی وی نا سما دا مور سر بدکاری دا نکو تدا برداشت کولے شی چستا دا خور سر زنا وشی نا تدا برداشت کولے شی چستا دا لور سر زنا وشی وی نا نبی علیہ السلام ورطا فرمائی دا تچی دا کبھی زنا اجازت غواړي وای چې زه نشم صبرې دی ته چې زنا کوي دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه دا به د چا مور نه ته چې د زنا اجازت غواړي دا به د چا موري کنه دا به د چا خوري کنه دا به د چا لوري کنه نو چې ته نه برداشت کوي داسې بل سړی برداشت کوي چې د هغه د مور سره زنا وشي دا برداشت کوي او ویل خپل لاس یې راواغستو مالی داسې په دې سینه کې دا چا لاس هغه وایي چې لاس مې په سینه باندې کېښودل شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما د لاس یخواله په اقا ټیم ما ته دنده راورسېد ما مخصوصوله چې یخواله راغی وی د هغې ورځې نه والا زما چې څومره مرګ ژوند و د مرګه پورې بیا زما په زړه کې د زنا اراده م نه راغلي چې زنا څه ته وایي داسې رهنمایي راله وکړله او داسې ډاکټرو داسې اصلاح یې راله وکړله داسې استاز ناست داسې استاز ماله خو نه راکړله او داسې استاز زما رهنمایي وکړله علما وایي
امام شافعی رحمت الله علیه وی زنا قرض دی، زنا قرض دی. خدا ځان سره ټکا پکا ویلی کوي، یاد ای کوي چې زنا قرض دی او دا قرض بستا د کور پوره کیږي. چا سره دی زنا وکړله یو قرض در باندې ووړي، دا قرض به پوره کیږي، دا بستا د کور نه او ستا د زنانو نه ایستشي، دا به پوره کیږي. اگر چې ستا په بنګله خو د لس چوکیداران ولاړي، اگر چې ستا په کور د شل خادمان ولاړي، خدا یو قرض تا ته پاتې دی او دا قرض به یو ورځ تا نه وځي. ته وایې ما په کور لس چوکیداران ودرولي دي، زوام د دغې چوکیدار نه به ستا په کور کې زنا کېږي. دا یاد ساته، یاد. زنا یو قرض دی، قرض. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل وی د پردو زنانو نه پرهیز کوئ نو ستاسو د زنانو نه به پرهیز وشي. پردی خور لور ته په غلط نظر مه ګوره، ستا خور مور ته به څوک نظر نه کوي. ها د پردو زنانو نه خپلې سترګې کنټرول کو، زمونږ د زنانو نه به سترګې کنټرول شي. د بل د مور خور حیا ساتل، دا د خپلې مور خور حیا ساتل. الله دې رحم وکړي، ډېره بې حیایي عام شوې ده. بس خدای دې زمونږ حفاظت وکړي. بس تمیز ورکېدو والا دی، خفه په دې یو لږه موده پس به مور ته څوک مور نه وي، بس داسې وخت را روان دی. که خور ته یې خور ووي ما له نوم بدل که، نوم د دې موبایل له لاسه چې کوم نقصانونه رالل او خصوصا په ټیک ټاک باندې تاسو به وینئ، زه خو چېرته ګورم هم نه ټیک ټاک، ښه د یو د بل سره یې وینم، پته راته هم نه لګي، ګورم یې هم نه یې په چل پوهېږم، خو د یو بل سره یو بل راته حالات ووایي. د زنانو وجودونه کله ماشومان په ټیک ټاک باندې ایني. زه حیران یم صرف دې ته چې ستا او زما د کور یو رکوټې ماشومي او هغه په موبایل د بلې زنانه ټول وجود وویني. دی به د خپلې مور ته څنګه نظر کوي په دې کور کې؟ دی به د خپلې خور سره دا میندې به څنګه سترګې د دې بچو سره لګوي؟ دا ژوند به څنګه تیرو؟ دا ژوند به څنګه تیرو؟ دومره ماشومان یي هغې په موبایلو باندې د زنانو وجودونه ولیدل، دی به دې مور ته اوس څنګه ګوري؟ دی به دې خور ته څنګه ګوري؟ ما سره فکر دا دی، دی به دې مور ته په کم نظر اوس ګوري؟ دی به دا مور وګڼي اوس؟ دی به د ده به څه خیال وي اوس؟ ماشومانو غور وکئ، د نوي کل غور وکئ. مونږ لاس کې خو چې د چا په لاس کې طاقت دی نو مونږ وایو خدای دې پکې ایمانی غیرت پیدا کړي، ایمانی غیرت چې دا بې حیایي بنده کړي او دا بې حیایي ختمه شي. داسې بې حیایي راننوتلې ده. د خور او د مور تمیز ورکېدو والا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وکړو، وی صحابو زنا څه ته وایي؟ زنا باره کې ستاسو څه رایې ده؟ وی دا الله حرامه کړې ده او دا به د قیامته پورې حرام وي. نبی علیہ السلام ورته وی چې یو سړی لس ځله زنا وکړي، لس ځله، او یو سړی راولګي او د خپلې ګاونډۍ سره زنا وکړي، د ده دا ګناه د هغه د ګناه نه سیوا ده. هغه لس ځله زنا کړې ده، د یو ځل زنا وکړله خو د خپلې ګاونډۍ سره یې زنا وکړه، ځکه ګاونډي په ده باندې تکیه کړې وه، دا زما ګاونډي دی، دی به زما کور ساتي، دی به زما کور ساتي. نن الله دې رحم وکړي، نه ګاونډي د ګاونډي نه په یره کې دی چې د کور اوځي نه د ګاونډي نه یریږي، د ګاونډي نه یریږي. د دواړو جهانو سردار فرمایي مومن نه دی هغه کس چې د څو پورې د ده ګاونډي د ده د تکلیف نه محفوظ شوی نه دی، په امن شوی نه دی. دا مومن نه دی، دا مومن نه دی. ګاونډي به په ګاونډي اعتماد څنګه کوي چې ګاونډي به زما د ګاونډ دی به زما د کور خیال وساتي. نن ګاونډي د ګاونډي نه یریږي، نو د خپلې ګاونډۍ سره زنا کول دا د لسو زناونو نه زیات ګناه ده چې دی د خپلې ګاونډۍ سره، ځکه ګاونډي په د اعتماد کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. درې کسات دسی دی چې نه به ورسره الله قیامت کې خبرې کوي، نه به ورته الله د رحمت په نظر ګوري، نه به الله پاک کی او دی له به الله دردناک عذاب ورکوي، نه به ورته الله به ورسره نه خبرې کوي، نه به ورسره الله د رحمت په نظر به ورته نه ګوري او نه به الله پاک کی. درې کسان احادیث مبارکو کی راځي هغې کې یو شیخ زان بوډا زیناکار چې د بوډاوالي په حالت کې دی او د بوډاوالي عمر ته رسېدلی دی او دی زنا کوي، د بوډاوالي په حالت کې دی، بوډا دی او د بوډاتوب عمر ته رسېدلی دی او دی زنا کې مبتلا دی. د ته به الله ګوریم نه، د سره به الله خبریم نه کوي، د ته به الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري، د رحمت په نظر به ورته الله نه ګوري، نه به ورسره الله خبرې کوي، نه به الله پاک کی او د ته به عذاب دردناک میلاوي. حدیث مبارک کې راځي چې د چا عمر 80 کالو ته ورسي، ځان نه پې سوچ وکړئ، هر سړي ته خپل عمر معلوم دی. د چا عمر 80 کالو ته ورسېده او دی لا ګناه کوي او د ګناه نه بس نه کړل، حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به درته وایي چې ما ته ستا عذر نه دی قبول. قیامت کې به ورته الله وایي زه دې عذر نه قبلوم، ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا بیا هم ګناه کوله، ته نه پوهېدې، تا ته علم نه و. د 80 کالو په عمر کې چې سړی ګناه کوي الله د عذر نه قبلي په میدان نه دی قبلوم عذر، ستا عذر نه قبلوم، ځکه ته د 80 کالو عمر ته رسېدلی وې، تا ګناه کوه. چې دی عمر ته بنده ورسیږي نو رب العالمین تینا حیا کی. الله وی مالا حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور باندې عذاب ورکوم، مالا حیا راځي زه به دله په اور باندې څنګه عذاب ورکوم، ماله د ده نه حیا راځي. مشران چې ګوري او په لاره تېرېږي د اجړاګانو د کورونو مخې ته به ولاړي، 80 نه 80 کاله عمر یې دی، ورشه د اجړاګانو سره ژوند تېري، د 80 کالو ته عمر رسېدلی، د دې سړي عذر الله وی په میدان محشر کې نه قبلوم، د رحمت په نظر ورته نه ګورم، خبرې ورسره نه کوم په میدان محشر. 80 کالو عمر ته ورسېده، دی لا اوس هم دې زنا کې مبتلا دی، دی اوس هم دا زنا کوي او دا ګناه کوي، د عذر نه قبل. نو هغې 3 کسانو کې یو شیخ زانی دی چې د بوډاوالي په حالت کې دی بیا هم په زنا کې مبتلا دی. یو عمر کې هم ګناه نه ده پکار، خو چې کم از کم سړی داسې عمر ته ورسېږي، 80 کالو ته ورسېږي. زه خو ټولو ته وایم، خصوصا د مشرانو ته وایم چې سړی 80 کالو ته ورسېږي او د ده په مخ تکه سپینه ږیره ولاړې، ادې پسې قینچي رالی او وایي او بلیډ پسې رالی، الله اکبر. بابا تا نه الله حیا کوي، بابا فرشتو ته وایي ماله حیا راځي چې زه به دله څنګه په اور عذاب ورکوم. بابا ته الله نه حیا نه کوي، ستا نه الله حیا کوي، ته د الله نه حیا نه کوي. ږیره دې سپینه شوله او تکه سپینه شوله او نوسی دی د بابا په نوم باندې بولی، نوسی تا ته بابا وایي، بابا او بابا وسم د الله نه حیا نه کوي، په ږیره باندې بلیټ یې دی او لګیا دی، یې پې قینچي یې دی او ږیره منډی کوي. بابا ته به څه حالت کې الله له ورځي؟ فرشتو ته الله وایي ماله د ده نه حیا راځي چې زه به دله په اور عذاب څنګه ورکوم، حیا پکار ده، د الله د ذات نه حیا پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کله د معراج په شپه ختلما نو یو تنور می ولیدو، دا سر طرف تنگو خلی تنگ او کته عرض او اور پکې بلیدو او بربند سړی او خزي پکیو، اسی د لمبې به برې تراویشتل بیا به په کته باندې لاړل، لمبې به بره راوستل او بیا به په کته لاړل.
ما تپوسو کو چې دا څوک دي؟ جبرائیل او میکائیل راته وی دا ستا د امت زناکار سړي او زناکاري ښځې دا د هغې عذاب دی. بس یو تنور کې بو په بره به یې راویشتل او واپس پتلل، تنور کې بو په بره به راتلل او واپس پتلل، تنور کې پراتو. دا ستا د امت زناکار دي، دا د هغې سزا ده، دا د هغې سزا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل العینان تزنیان، سترګې زناکاری دي، سترګې زناکاری دي. وزناهما النظر، د سترګو زنا چې دا هغه نظر دی. په لنډو خبره تاسو ته کوم، مونږ ټول مونځ کوو که نه؟ چاته د مونځ خوږوالی محسوسیږي، چاته هم نه محسوسیږي. مونځ چې کوو څومره پړماتي کوو، پړماتي مونځ کوو. چې څوک د نظر حفاظت نه کوي دته الله د عبادت خوږوالی نه ورکوي، دته خوږوالی نه راځي. عبادت کې به خوند نه وي، خوند نه وي، مزه به نه وي. حدیث مبارک کې راځي چې څوک زنا کوي یو خو الله د رزق نه برکت اوچت کړي، ختم، رزق کې به برکت نه وي. دویم الله د مخ نه نورانیت ختم کړي، نورانیت د مخ نه نورانیت لاړ شي او د رزق نه برکت لاړ شي. چې څوک زنا کوي داسې پاک دورو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه ړوند صحابي په لاره را روان او کوم ړوند دی؟ هغه ړوند دی چې د هغه باره کې الله آیاتونه را نازل کړي. عبس وتولی ان جاءه الاعمى، هغه صحابي دی چې هغه باره کې الله قرآن کې آیاتونه را نازل کړي، هغه را روان دی په لاره. یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته د امام الانبیاء بیبیانی دي. بیبیانو داسې وکتل، نبی علیه السلام ورته مه ګورئ، عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. وی د الله حبیبه دی خو ړوند دی، نو دی ړوند نه دی؟ نبی علیه السلام ورته وایي تاسو هم ړند دی، که دی ړوند دی نو تاسو خو نه یې ړند دی، تاسو ورته نظر مه کوئ. اوس خو آسان کار دی، وی زما زړه صفا دی، زړه کې مې څه نشته. یو طرف ته عبدالله ابن ام مکتوم دی، بل طرف ته امهات المؤمنین د مؤمنانو میندې دي او د امام الانبیاء دور دی. امام الانبیاء وی نظر ښکته کو، ته وی زما زړه صفا دی. نه، د زړه صفاوالی دلیل نه دی، دا نظر غلط نه استعمالو. د سترګو زنا شروع ده، د غوږونو زنا شروع ده، دا دواعي د زنا دي. یاد ساتئ، زه خو درته د سوال په طریقه وایم، د سوال چې د بچو نه هم دا موبایل یې وایلی دی چې څه چل کوي ودي کې څه چل کوي. بعضې وایي بچی مو چې ځان پانسي کوم، وایي پانسي که ځان که نه، ولې زه ګناهګار یم، پانسي کوه ځان. قطعا بچو له دا موبایل مه ورکوئ په لاس کې، قسم په الله. دا یاد ساتئ، د دې ځای دا خبره مې دا یاد ساتئ چې د مور او د خور تمیز د من نه وځي. ګورئ بیا به خفه یې، ګورئ بیا به خفه یې. که مور ته مور ووي ماله نوم بدل که، نوم چې ورسره دا و، داسې بې حیایي را ننوتلې ده، داسې بې حیایي را ننوتله. تفسیر روح المعانی لیکلی دی، وی یو زرګر ډېر پاک ژوند به یې تېرو، ډېر پاک ژوند. یو ورځ کور ته راغی، یو پی واله به دې له پی راوړل. یو ورځ چې کور ته راغی نو بیبي جړلو. دی ورته ته ولې جاړې؟ بس خفه یم. ولې خفه یې؟ وی دا پی واله چې مونږ له به یې پی راوړل د 100 کالو نه وړوکی د دې سره لوی شوی. وی نن چې ما له پی راوړل نو زما دا لاس یې داسې ونیو د شهوت په خیال، بس جړا راځي. دی مونږ کره راکوټې لوی شوی و، نن ما لاس داسې ونیو، زه پې پوهېدم په غلط خیال یې راله لاس له زور راکړ، بس اوس جړا راځي. دا زرګر خپلې بیبي ته وایي بس ته مه خفه کړې، دا ستا ګناه نه ده، نه د دې پیو واله ګناه ده، بس دا زما ګناه ده. وایي څه ګناه ده؟ وایي نن ماله یو زنانه راله، بنګړې ګوتی مې ورته په لاس کو، نو ما ولم په لاس داسې زور وکړو. بس اقه قرض و الله نن زما د کوره ویستو، نو دا قرض ما ته راوړه، دا ما ته قرض راورسېد. زه هم کاغي بې حیایي خورۍ دي، خو ته چې ورته ګورې دا د چا خور نه ده، دا د چا مور نه ده، دا د چا لور نه ده. ته خور نه لرې، ته مور نه لرې، ته لور نه لرې، ته ولې دې ته داسې ګورې؟
او دا ګوره یو قرض دی الله به ستا د کوره وباسي ستا د کوره به الله دا قرض وباسي دا قرض دی قرض د رزق نه بې برکتۍ ختمیږي د چهرو نه نور ختمیږي ماشومان کنټرول کو په لنډو خبره دا ده نو چې مشران پې لګي نو کشران سړی څنګه کنټرول کړي نو چې مشر یې ګوري نو کشر ته څه ګناه ده چې مشر یې خپله نه ګوري نو کشر به کنټرول کړي د بې حیایۍ یو سیلاب راوتلی دی او راغلی دی والله عالم الله دې تېنه زمونږ حفاظت وکړي بس بې حیایي راغلی ده بدامني راغلی ده بدامني راغلی ده او بې حیایي راغلی ده حیا اوچتېږي د معاشرې نه حیا اوچتېدو والا ده حیا اوچتېدو والا ده او اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت چې کله د سړي نه حیا پورته شي چې څه کوي نو بیا دې کوي بیا خور او مور او لور نه پیژني چې کله تېنه حیا پورته شو او بعضې ملکونه شته دی داسې شته دی داسې اخبارونه وګورئ ښه شکر دی چې دې ملک کې چېرته علما دي شکر دی الحمدلله چې څه نه څه علما دې ملک کې شته او څه اختیار لاس کې شته چې دې قوم ته لږ دا په خپله خواهش خو تقریرو کې داسې ملکونه دي چې د جمعې په ورځې عالم په منبر کینی دله به لیکلي چټۍ راځي دی ځان نه تقریر نشي کولی شکر دی چې دا اختیار خو شته دی چې دا علما خو د قوم رهنمایي وکړي اخبارونه وګورئ داسې اخبار پکې شته چې بچې خپلې مور ته وایي ما له رشته وګوره هغه مور یې وګرځي بچي ته وایي ګرځېدم خو رشته مې ونه مونده نو دا بچې ورته وایي دې کور کې چې زما دا خور ده دا ما ته په نکاح که کنه دا خور ما ته په نکاح که کنه ته په بار ولې ګرځې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم پته ورته نشته چې مور څه ته وایي او خور څه ته وایي داسې حالت را روان دی چې بچې به